السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو پاتره چې پاکستان او د افغانستان سیریز شروع کېدو ته ډیر لږ وخت پاتې دی. نو په دې ویډیو کې به خبر کوو د پاکستان او د افغانستان د هغه 11 لوبغاړو په اړه چې په دې درې ون ډے میچونو کې تاسو ته په نظر باندې راځي. نو په دې ویډیو کې د پاکستان او د افغانستان په 11 کسیزه لوبډله باندې لږ شانتي نظر اچو. د پاکستان او د افغانستان په پلینګ 11 باندې لږ شانتي نظر اچو. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. نو پاکستان او د افغانستان لوبډلې د سیریز د پاره سریلانکا ته رسیدلې دي. د پاکستان او د افغانستان په پلینګ 11 باندې نظر واچو. تقریبا په درې ون ډے میچونو کې تاسو ته پاکستان او د افغانستان په لوبډله کې د 11 لوبغاړي په نظر باندې راځي. یو یا دوه لوبغاړي پکې بدل شي نو هغه نشم ویلی، نور چې کوم دی همدا 11 لوبغاړي تاسو ته پاکستان او د افغانستان په لوبډله کې په نظر باندې راځي. کله پاکستان کرکټ ټیم په پلینګ 11 11 کسیزه لوبډله باندې نظر واچو نو پاکستان په پلینګ 11 کې به شامل وي کپتان بابر اعظم، محمد رضوان، فخر زمان، امام الحق، محمد حارث، افتخار احمد، محمد نواز، شاداب خان، محمد وسیم وزیر، شاهین افریدی او حارث رؤوف. کله افغانستان کرکټ لوبډلې په پلینګ 11 11 کسیزه لوبډله باندې نظر واچو نو د افغانستان په پلینګ 11 کې به شامل وي وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز، ابراهیم زادران، کیپټن حشمت الله شاهدی، ریاض حسن، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن، وفادار مومند، فضل حق فاروقی او نجیب الله زادران. د پاکستان او د افغانستان د سیریز چې ختم شونه به 3 ورځې بعد ایشیا کپ هم شروع کیږي چې د ایشیا کپ د پاره د پاکستان او د افغانستان د لوبډلې ډېر ښه تیاری پریکټیس وشي. نو پاکستان او د افغانستان د دوانو لوبډلو سکواډونه کافي مضبوط او قوي دي. نو تاسو په خیال چې پاکستان او د افغانستان د سیریز به څوک ګټي په کمنټ سیکشن کې را سره خپل نظر ضروری شیر کړئ.